السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. Je suis afghan. Je suis afghan. Je suis afghan. زه افغان یم. زه suis یم afghan افغان. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Je suis tout seul. زه یوازې یم. زه suis یم tout seul یوازې. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. زه وږی یم. faim معنی وږی. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. زه تږی یم. soif معنی تږی. کله چې دا په جملو کې استعمالو faim et soif وایو چې زه وږی یم یا زه تږی یم. دې سره به avoir فعل یو ځای کوو. avoir faim, avoir soif. Êtes-vous malade? Êtes-vous malade? Êtes-vous malade? آیا تاسې ناروغ یاستئ؟ Êtes-vous آیا تاسو یاستئ؟ malade ناروغ. Sont-ils contents d'être ici? Sont-ils contents d'être ici? Sont-ils contents d'être ici? آیا هغوی دلته خوشحاله دي؟ Sont-ils آیا هغوی دي contents خوشحاله d'être ici دلته. Je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère. زه په قهر یا غصه یم. Je suis یم en colère غصه یا په قهر. Je suis médecin. Je suis médecin. Je suis médecin. زه ډاکټر یم. Je suis یم médecin ډاکټر. J'ai 17 ans. J'ai 17 ans. J'ai 17 ans. زه 17 کلن یم. زه یم 17 ans 17 کلن. کله چې مونږ یو چاته د خپل عمر خبرې کوو نو avoir فعل نه استفاده کوو. Je suis employé. Je suis employé. Je suis employé. زه مامور یم. Je suis یم employé مامور یا کارمند. J'ai un vélo français. J'ai un vélo français. J'ai un vélo français. زه یو فرانسوي بایسکل لرم. زه لرم un vélo یو بایسکل français فرانسوي. Je n'ai pas ton adresse.
Je n'ai pas ton adresse. Je n'ai pas ton adresse. زه ستا پته یا ادرس نه لرم. زه n'ai pas نه لرم ton adresse ستا ادرس. ویډیو لایک او خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم یو څه ترېنه زده کړي او همداسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله مونږ یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او ویډیو ووینئ. تر راتلونکي ویډیو پورې خدای مو سپارم. ښه وخت ولرئ.